إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. در شريف من هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك لك بإخلاص باني درود شريف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت معاب جناب محترم نعمت اللہ سی فرزند ارجمن الحاج الحرمین الشریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ ٹولوے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم 400 پڑھان. او ډیر محترم د ډیر وخت نه بعد زمونږ محترم رور مدینہ نوروز خان سیب دامت برکاتهم او قاری سے محترم او زما د اسلام ډیر قدرمندو عزتمندو مشرانو نوجوانانو دلرینا نزدینا راتلون کې درنو قدردانانو روجہ پخلی بانی دیزے تا زمونگ دے خانقاہ مبارکی تا راتلون کو عزت مندو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزما د دوارو جہان خوشحالے کامیابے آؤ کامرانے نصیب کا آمین. گلنو ما دا قرآن عظیم مبارک لغن دی عیسیٰ دا آیات مبارکت تلاوت کا چونکہ دی آخرے عشری سرد دی نسبت دے رب العالمین فرمائی چی ما دا قرآن عظیم مبارک پر رمضان المبارک کی نازل کردے نو آغا بیا قرآن عظیم اول عشر کی دی نا دوی مکی دی نا دی اخیره عشر لسل وزو کی دی چه دا کم اس اخیره عشر مبارک شروع داروز شبی اللہ تا دون محبوبی دی چه پدی که اللہ نزول دا قرآن عظیم مبارک رب العالمین دا لوح محفوظنا دا دنیا اسمان تا دفتن واحدتن اللہ پا غن قرآن عظیم نازل کرے اور بیا با نجمن نجمن یو آیات دو آیاتنا با دا مدینی منوری پا جانان مبارک بانے نازلے دا سا آیاتنا مبارک مکی دی سپکی مدنی دی مکی تا مکی والی وی مدنی تا مدنی والی وی چه دا ہجرت نا مخ کے کم نازل شوی پا مکم وزمہ کی اغا مکی دی دا ہجرت نا بعد چه نازل شوی اغا مدنی دی خدا یاد سادے چه نبی مبارک با کلا مکم و کزمہ کیو کلا با غار حرا کیو او کلا با پکم مقام باندیو نو جبریل علیہ السلام بسرد فرشتو دا مدینی جانان لآغا مقام تروانو او چکل دا مدینی منوری جانان مدینی منوری تراغی قرآن کریم مبارکی اور پس مدینی منوری تا آج جبریل علیہ السلام براللہ دا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان
دا یو عظیم شان اللہ بل پیدا کرے چھ خدے ورلخ کل قرآن عظیم مبارک نزول اللہ پاک آغا پخ کل پیغمبر مبارک بانے کرے سنگ چھ پیغمبر دا تمام پیغمبرانو سردار دے دغه سے قرآن عظیم دا تمام کتابونو سردار دے دا اللہ پاک جل جلالہ قرآن عظیم لدغ شان و دغ کمال ورکڑے دے بہر تقدیر رب العالمین فرمائی انا انزلناہ فی لیلت القدر ماذا قرآن عظیم پا عزت مند شپک نازل کڑے دی وما ادراک ما لیلت القدر او تا تصم معلوم دا محبوب شے لیلت القدر شپکم شپدا لیلت القدر خیر من الف شہر دا سے شپد چے دا زرم یاشت دے عبادتنا اللہ تا محبوب دا وگرانا تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام نزول دا فرشتو کی گی سرد جبیل سلامہ اے دا اللہ پا امر بانی چکم انسان پا کی عبادت کی ولاری آغا فرشتی آغا خلق سر مصافحی او سلامون ورتکی سلام ہی حتی مطلع الفجر دا سلامت دا شپشد دا تردا صوبہ صادق دا سار ازان پوری دا شپو دا پلوشی مبارکی پیغمبر پا مبارک تا اللہ دا شپا خود لیوا بعضی علماوی دا یوشتم شپا دا بعضی وی دیرشتم دا بعضی وی سلیرشتم دا بعضی وی پنزشتم دا بعضی وی اوشتم دا بعضی وی یو کم درشم دا او بعضی علماوی چه نام مفسرین کرام صحابون چه دا اوشتم شپا دا رمضان المبارک پدی کہ اللہ پاک جل جلالہ دا قرآن عظیم نازل کردے خکارکول اللہ ولینا چه دا یو شپے انتخابی کردوی چه یو اشتما دا نو دا پکی گرزی دا شپدی لیلت القدر چه دا پدی اخیری اشره کی گرزی که یو شپے خولیوی چه پلانے شپدا بیا با پاک شپٹولو خلق عبادت کو دا نور بے دا سر نو کردے اللہ دی منگا ہوتا سو دیندار کی نو دیو کہ چه دا کسان پکی چان کئی چه لگیاویو پسے چه لگیاویو دی آغا اخپل مراد حاصلی نو انشاءاللہ چه چاہتا اللہ ورک یو خوپاغش پا نری نری بارانی زمکا معمولی لوندی او چه بار روزی نسپومی بمی غرابم مزیداری نو دے نخیری زکا چه حضور پاک مبارک تا اللہ کل داشپن انتخاب کا حضور پاک مبارک پا مسجد نبوی کی دیو پا مسجد نبوی مبارک کی دا کجور پانی او سانگے چولی شوی باران وری دلو لاندرا سسی دلو دا مدینی جانان چکل سیدہ کولا دا پوزا مبارک و تندی مبارک دا حضور مبارک دا خطو شوی دا سرور کونین مبارک دا مدینی دا جانان خوش بیا بار روتا یو دو کسانو صحابو خپل مس کے تکرار کو لگ آوازی یو بل سر بلند کڑے نبی مبارک و تا لیلت القدر دشپی خبری کولی بس اگا خبری سر حضور مبارک دا ذہن اللہ پاک اگا خبر لرکا کوسبو ہوتا وی ٹول خلق بمدش پیت انتخاب کئی پرید چی دی اخیر اشرکی دا اللہ بندگانو دا حضور غلامان دا شپا تالاش اللہ ری دا شپا مونگ تم نصیب کے واللہ ری تاسو تم نصیب کے چاہتا چی نصیب شوا نو بی بی عائشہ صدیقہ مبارک فرمائی وی ما دا مدینی جانان توی چی زپا سو غوارما وی تا پکی دوئی چی اللہم انکا عفون تحب العفا فاف عنی اے کریم ربا اے اللہم اے پروردگارا ما تعفو کا تعفن کے ان کی نو دا دعا بدا رب العالمین جل جلالہونا دا بغواری اللہ نے زمانگ استاسو دا طول گناہونا فکی معاف کیا الامین ہوئی چونکہ قرآن عظیم نزولم پتے کے شوی دے و زمان بازی مرگرو ماتا دا سی انتخاب کرو چی دا بدر میدان را توستائی نو خیر لگون دی اغم دا تستائی ما پریدہ چیز مونگوی چی دا مرگری کم شیطا مشتاقی چی اغم ہم ورطویو که خیر اللہ ری زمونگ استاسو دا طولو دا عزیری قبول کی چونکہ رمضان مبارک کی دا بدر میدان دا غزا چی دا پر رمضان کی شو نمبر 1 اسلامی جنگ چی شوی دی غزوہ بدر دا پر رمضان کی شوی دی وجہ درہ دا دی جنگ سوا او دا سنگ دا جنگ جوڑ شو
دا په کومه طریقه جوړ شه بداغي مختصر غوندي هغه تشریح تاسو مخ کې کومه تاسو بیدار شي چې د حضور پاک مبارک د مدینه منورې جانان خلاف کافرانو د مکی معظمي هغه به یو تجارتي قافله شام ته لېږله او پاغي کې با زنانه د خپلې غوږ والے را کوزي کی هغه والے بیم دی کسانو لور کې بی سفیان لا چې یو سلورنی میں ماشی بوا هغه به ور لور کول چې د یو دینار قیمت لره خو چې دا مواله نو چې دا تجارتي قافله به شام تلاړه او واپس په بیا راتلا نو چې سونه ګټه به کول نو هغه ګټه به د مسلمانانو د پیغمبر خلاف استعمالوله پیغمبر پاک مبارک ته پتو لګی دا کومه قافله چې تلی وا هغه وخت کې دا هغه قافلې په هغه وخت کې قیمت چې کوم دی شپږ لاک روپے قیمت و دا هغه وخت کې د دې قافلې د سر او سامان دا د سور له سوکال نمک کې خبره دا هغه زمانہ کې نو دا قافله چې کوم ابي سفیان و سره دی سره با تقریبا سلویخ تنه کسان پهلوانان د اسونو سره د دې قافلې نه غیر چاپیره د حفاظت لپاره روانو راځي جی پیغمبر پاک مبارک ته خبر راغی چې قربان تجارتي قافله هغه د مکی معظمی حدود تزان ور قابو کوي د شام نه روانه ده او دا تاسو خلاف استعمالي حضور پاک مبارک فرمایي راشه دا قافله نه قبضه کې غشتل غواړي د کافرانو د خکری په الله مات کی سبحان الله خکری به ماشي د دین اسلام خلاف دی دا پیسې استعمالي مونږ به د الله او د نبی په محبت کې استعمالو د قران مبارک په محبت کې به استعمالو سرور کونین مبارک اعلان وکړه